د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبري کنفرانس کې د ملي شلوريز جام د پیلېدو نیټه او لوبډلې په ډاګه کړې. کرکټ بورډ مسؤلین وایي یادې سیالۍ به دا ځل د واخان په نوم ترسره شي چې موخه یې خلکو ته د یادې سیمې ارزښت څرګندول دي. په همدې موخه جوړ شوي رسنیز کنفرانس کې د افغانستان د داخلي کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي دغو سیالیو کې به 4 لوبډلې ګډون ولري. وایي هره لوبډله به د مقابل لوبډلې پر وړاندې 2 سیالۍ ولري او دا ځل به د کندوز ولایت په کوربتوب ترسره شي. دغه سیالۍ چې 4 لوبډلې کې ګډون کوي هر یو به مخکې دې نه چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي یو بل په وړاندې 2 ځلې لوبېږي، یعنې هره لوبډله شپږ سیالۍ کوي. دا هم باید ووایم چې په دا ځل غوره پروډکشن او نشراتو له لارې خپرې شي دغه سیالۍ. په دغه جریان کې موږ تاسو ته د واخان د ښکلو سیمو بېلابېلې ویډیوګانې او معلومات هم تاسو سره شریکوو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي یادې سیالیو ته د لوبغاړو انتخاب په شفاف ډول د هغوی وروستیو سیالیو ته په کتو ترسره کړي او ټول هغه لوبغاړي پکې ګډون لري چې په ګریډ 1 سیالیو کې د پام وړ لوبېدلي دي. له اوله هغه لوبغاړي کوم چې په ګریډ 1 کې پرفارم کړی دا هغه که بیټسمینان دي او که بالران دي او غوره لوبغاړي هغه ټول موږ ځای په ځای کړي دي او تقریبا 15% هغه لوبغاړي د ګریډ 1 نه موږ راخیستي دي چې ښه پرفارمنس یې کړی ده. په دویم برخه کې هغه لوبغاړي چې وایډ بال قرارداد لري موږ سره ډومestic په لیسټ کې تېر کال پرفارمنس کړی ده هغه لوبغاړي موږ ځای په ځای کړي دي او کم تعداد A ټیم لوبغاړي چې بس د موږ ټیم ته اماراتو ته او هغه ته پرفارم کړی ده یو څو تعداد لکانو هغه موږ ځای په ځای کړي دي او اخري زموږ سنټرل کونډیکټ یو څو لوبغاړي چې ډېر وخت کرکټ نه لري پاتې شوي دي موږ کوشش وکړو چې یو لوبغاړي ته باید موږ چانس ورکړو. په هغه کې چې دا یو حضرت زازی ده، نجیب زادران، سلیم صافی او بلال سمی. مسئولین دغه راز زیاتوي په یادو سیالیو کې به دغه لوبغاړي په 4 لوبډلو کې ولوبېږي. ما اسکوادر به خانش میگیرم امرویتان. تیم هندوکش استرایکر بازیکنایش عبارت از زبید اکبری، حسن ساخیل، کمال خان، آصف موسازی، اجاز احمدزی، سهیل خان، محمد اسحاق که کپتان هم است محمد اسحاق و مبین خان، طارق استانکزی، عبدالله ترخیل، اظهارالحق نوید، عظیم زدران، فریدون داودزی، عبدالله احمدزی، دولت زدران، یما عرب و لطفالله. تیم مایوان چمپیونز محمد اکرم، خالد تنیوال، عمران میر، نجیب زدران که خودش کپتان تیم هم است، شوکت زمان، اجاز احمد، یوسف شاه، عبدالهادی، سمیع الله شنواری، اسمت عالم، بابر خان، نصیر خان معروف خیل، محمد گل علیزی، خلیل احمد، محمد داوود، سمیع سرمست و بشیر احمد. تیم ماهیپر استار حضرت الله زازی که خودش کپتان تیم هم است، نوید عبید، شیرخان بهادر، علانور ناصری، صدیق باچا، جاوید سلیمان خیل، محمد شهزاد، حمزه خان علی خیل، شمس الرحمن، فرمان الله صافی، خلیل گربز، قمر شمس، محمد ابراهیم، محمد سلیم صافی، آفتاب عالم و محب الله زرمتی. تیم پامیر لیجندز و فیولا ترخیل، بارگزی ناصری، هارون خان، بلال احمد ترین، ایمل شاهین، رحمان الله زدران، آصف شاه، نور رحمان، حاجی مراد، ننگیال خروتی که خودش کپتان تیم هم است، محب الله امراض، محمد الله لوگری، عرب گل مومن، لالبا سینزی، سید شیرزاد، کامل کاکر و بلال سمیع. این 4 تیم ما است که انشاءالله بازیکن‌ها در مسابقه واخان نشنل T20 اشتراک میکنند. د یادونې وړ ده چې د واخان ملي شلوريز جام به د روانې جون میاشتې په 28 نیټه پیل او د جولای تر 9 به دوام ولري. خاطب الله احساس، موج نیوز کابل.